سلامونه ملګرو، هیله ده چې حتما به یاست او وختونه به مو په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته دا وښایم چې موږ تاسو څنګه کولی شو له باینانس اکاونټ څخه کریپټو کرنسي یا ډیجیټلي پیسې ولېږو یو بل چا ته. نو د باینانس اپلیکیشن راخلاصوو. په تېر ویډیو کې مې په دې اړه خبرې کړې وې چې باینانس څنګه اکاونټ جوړ کړو او څنګه موږ تاسې باینانس اکاونټ ته کریپټو کرنسي یا ډیجیټلي پیسې راولېږو. که مو تر دې دمه هغه ویډیوګانې یې کتلې هغه ویډیوګانې وګورئ تر څو مخکني معلوماتو باندې پوه شئ. اوس غواړو په دې ویډیو کې څنګه کولی شو له باینانس اکاونټ څخه کریپټو کرنسي ولېږو بل چا ته یا له خپل اکاونټ څخه ویډرا وکړو. نو په والټ باندې کلیک کوو. کله چې په والټ باندې کلیک وکړو دلته پورته وینئ چې ډیپوزیټ ته ډیپوزیټ په بغل باندې ویډرا لیکلي. ویډرا باندې کلیک کوو. کله چې په ویډرا باندې کلیک وکړو دلته به کریپټو بخش انتخاب کړئ. په سرچ کې هغه کرنسي ورکړئ چې غواړئ چې ویډرا یې کړئ. مثال همیشه کوشش کوئ چې تاسو له خپل اکاونټ څخه یو اس ډي ټي وباسئ ځکه ډېر کم پیس باندې راځي او خپل ځکه ټولې کرنسي تاسو لرئ هغه یو اس ډي ټي تړئ یا یو اس ډي ټي ویډرا کوئ ځینې باسئ له خپل اکاونټ څخه. یو اس ډي ټي خپله ډیجیټلي ډالر ده. نو یو اس ډي ټي دې انتخاب کړئ. یو اس ډي ټي په سرچ کې ولیکل یو اس ډي ټي کلیک کوو ځینې. اوس به تا هغه کس ته به وایې ستا هغه ادرس ماته راکړه. تا ادرس څه شی ده د ویډرا زه تا ته د ډیجیټلي کرنسي تا ته ولېږم. دغه اولنۍ خانه کې به هغه ادرس پیسټ کړې. هغه ادرس دومه خانه کې نیټورک ته هغه ته به ووایې چې د اس ډي ټي لپاره ټي آر سي شل نیټورک انتخاب کړه. یعنې هغه به څنګه انتخابوي. راځو هغه چې والټ ته راغی ډیپوزیټ کلیک کوي. کریپټو چې به دلته اس ډي ټي ورته لیکي. تېر ویډیو کې مې دې اړه باندې خبرې کړې وې. دلته به دغه ټي آر سي شل انتخابوي د یو اس ډي ټي لپاره. کله چې دا انتخاب کړو دغه ادرس به راکاپي کړي. دغه ادرس به تا ته رالیږلی وي چې تو ورته هغه کریپټو کرنسي ورته ولېږې یا ویډرا کړې. ویډرا کریپټو کرنسي دلته اوس یو اس ډي ټي ورته لیږې. یو اس ډي ټي انتخاب کړو. هغه ادرس به درته رالیږلی وي. هغه دلته تو په دې سرچ ادرس په خانه کې پیسټ کړي ورته. ښه دغه ادرس په ډېر دقیق وګورئ چې غلط نه وي کوم حروف اشتباه نه وي. دقیق یې راکاپي کړئ. تا چې رالیږلی او چې دقیق دلته پیسټ کړئ. وینئ ګورئ نیټورک ټایپ اتومات انتخاب شو ټي آر سي شل. نیټورک ټایپ د کار نه لري. تا د نیټورک ټایپ او د هغوی نیټورک ټایپ باید یو شی وي. اماونټ کې به دلته ورته ولیکئ چې څومره اندازه اس ډي ټي یا ډیجیټلي ډالر تو هغو ته لیږې. نو حد اقل یا منیمم یې لس ده. $10 مثال 100 ورته لیږم. $100 چې ورته لیږې دلته ګور لیکلي دي یو ویل ګیټ نن یو اس ډي ټي. یعنې نن یو اس ډي ټي تا ته هغه کوم کس چې لیږي هغو ته لیږل کېږي او د ټرانزیکشن فی یو اس ډي ټي دی. یعنې په $100 یا $100 ته لیږې $1 دغه پرې راځي پیس پرې راځي. مثال تو غواړې چې $500 ولېږي. 500 هغو ته رسېږي. مثال غواړې چې 1000 ولېږي. ورنه 999 ورته رسېږي 1000 کې. یو هر څومره چې لیږي $1 پیس باندې راځي. څنګه د ویډرا کلیک کړو هغه ادرس ته یوې دقیقې وروسته به دا کوم اس ډي ټي یا کوم کرنسي ستا ورته لیږلې ده هغه به کس ته ورسېږي. هیله ده چې ویډیو به م ګټه اخیستې وي او د ویډرا په آپشن باندې به م سر خلاص شوی وي. که کوم پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ او که م تر دې دمه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل یې سره سبسکرایب کړئ تر څو له نورو ګټورو معلوماتو څخه خبر شئ. ښه وخت کې چارې